سلامونه و درنښت ګلونو لیدونکو، هیله مند یم چې ښه اوسئ، خوشحاله او سوکاله اوسئ او هر چیرې چې یاستئ بیا هم د صحت او عافیت په جامو سمبال اوسئ او ژوند مو په خیر او په خوښۍ باندې تیر شه. ډېر کله چې د خپلو مسلمانانو لپاره په ځانګړې توګه بیا د خپلو افغانانو لپاره تل د خیر دعا وکړو، نو همیشه هر کله مو څه وسه رسېدله او کولای مو شولای حتما د ټولو مسلمانانو لپاره د ټولو افغانانو لپاره د خیر او نیکۍ دعا وکړئ. ګلونو لیدونکو، یو کوچنی ویډیو له تاسو سره شریکوم د کابل جان ښکلې سیمې بېلابېلې سیمې دي چې تاسو وینئ په ویډیو کې واقعا کابل ورځ تر بلې خپله ښکلا لاسته راوړي، که هر موسم اوسي، پسرلی، اوړی، منی، ژمی، نو د کابل جان هره سیمه ځان ته یو ځانګړې ښکلا لري او ورځ تر بلې نوې نوې ودانۍ چې پکې جوړیږي، دغه ښار ته لا ډېره ښکلا وربښلې ده. دغه کومې ونې چې دي د په هر موسم کې څومره چې غټیږي، څومره چې دغه ونې لویږي، همدومره د کابل ښار ښکلی کوي. همدا رقم موږ تاسو په ښار او بازار کې وینو چې نوي نوي موډل موټرونه راوړدېږي او هیوادوال مو له هغه څخه استفاده کړوي چې دا ټول د ښار او کابل ښار په ښکلا کې څو چنده رول لري. یوه موضوع چې اساسي موضوع ده، غواړم له تاسو سره دغه په هکله خبرې وکړم، هغه ده چې راځئ د خپل ښار، بازار، سړکونو، د خپلو کورونو، د ټول ځای په وړاندې لږ څه اساسه اوسو او د پاکوالي او نظافت په برخه کې خپله دنده ادا کړو او خپله برخه حتما ادا کړو. مثلا ښار و بازار یا سړکونه به جوړ سي، ولې دا چې بیرته چټلیږي، بیرته کثافاتو نه ډکیږي، نو دا زموږ او ستاسې کار دی چې هر څه خورو یا استفاده کوي بیرته پاتې شونې په سړکو کې نه باید وغورځوو. همدارقم د خپل کورونو مخې باید پاکې وساتو. هغه کسان چې اپارتمانونو کې ژوند کوي ډېر راحته کولی سي چې حتما اوس ټول اپارتمانونه د واضح خبر ده چې یو کس لري چې د اپارتمان ساتنه کوي، مثلا ګارد یا چوکیدار یا هر څه نامه باندې چې تاسو یادوئ، کولی سي چې هغوی ته وویل سي چې خپله د اپارتمان مخه پاک وساتي. همدارقم باندې هغه کسان چې دوکانونه لري، هغه کسان چې سوپر مارکیټونه لري او یا هم کراچۍ لري او کار کوي، کوشش کوي چې یو څه حلاله روزي را سره وړي، نو څومره ښه ده چې دغه شاوخوا مو هم پاکه اوسي. په دې ډاډه اوسئ هر څوک چې کله ځي او یو خرید کوي، هغه دوکان چې پاک اوسي، وسایل منظمه ایښودل شوي اوسي، یا مثلا کراچۍ اوسي، ترکاري یا میوه هر څه پکې پاک او منظم ایښودل شوي وي، زړه یې کېږي چې له هغه څخه خرید وکړي او یو څه واخلي. هغه دوکانونه چې بې نظمه وي، ګډوډ وي، شاوخوا یې هم هر څه پراته وي، نو هېڅوک یې نه خوښوي چې دغه نه خرید وکړي. نو دا چې په کارونو کې مو هم برکت اوسي او ښه خرید و فروش ولرو، نو ښه ده چې پاکي او نظافت ته ډېره توجه وکړو او پاکي وساتو. تاسو هم د کابل د بېلابېلو سیمو څخه خوند واخلئ، له نندارې څخه او کومنټونه وکړئ چې تاسو په کومه سیمه کې ژوند کوئ. آیا دغه سیمې چې تاسو ته په ویډیو کې وښودل شولې په همدې سیمو کې یاستئ که نه په نورو سیمو کې؟ د خپلو ښکلو سیمو نومونه واخلئ تر څو هر کله مو څه وکړی شولای ستاسې له ښکلو منطقو سیمو نه هم ویډیو واخلم او اپلوډ یې کړم. نو د ویډیو لیدو څخه خوند واخلئ لیدونکو.